رحیم راځو سی پلس پلس ته. سی پلس پلس کې مونږه په نیسټډ اف باندې خبره کړې وه چې په یو اف باندې کې مونږ سره بل اف کله راشي نو دې ته مونږ نیسټډ اف ویلی شو. صحیح ده. نو هغې نیسټډ اف کې مونږ دا ویلي چې کله اولنی کنډیشن په اف کې مونږ سره ټرو شي نو هغه د انر اف باندې ته ننوځي او هغه کنډیشن هم ګوري او بیا چې د هغه کوم سټمنټ هغه اکزیکیوټ کېږي. او که چېرته هغه نه وي نو بیا د انر اف نه وځي بار وځي او هغه بل کنډیشن چک کوي. ګوره د هغه اگزامپل دلته ما تاسو ته پاس درکړی وم که نه. ګوره اف که چېرته A is less than B, اف که چېرته A is less than C. ګوره اف دی او بیا دلته ما باډي دلته باډي سټارټ شوی یعنې دا بل چې کوم کنډیشن دی دا د دې باډۍ کې راغلی ښه د ده باډي چې سټارټ شو دا انر اف ته داخل شو. کله چې دا کنډیشن ټرو شي نو راځي دا کنډیشن ټرو کوي ګوري که دا دواړه ټرو شو نو دا سټیټمنټ ایکزیکیوټ کوي که دا نو بیا دا کوي که دا هم یو نه شو نو بیا راځي دې کنډیشن ته. صحیح شو. او بیا راځي دا سټیټمنټ ایکزیکیوټ کوي او بیا که نو بیا د اوټر اف ایلس دا سټیټمنټ ایکزیکیوټ کوي. دا د اوټر اف ایلس دی او دا د انر اف ایلس دی ښه. صحیح شو. راځو موږ کمپاوند کنډیشن ته راځو. کمپاوند کنډیشن څنګه مشترک مرکب شرط کنډیشن دا څنګه کار کوي. ګوره a type of comparison in which more than one condition هغه type of comparison مقایسه چې په هغې کې which more than one condition یو نه ډېر کنډیشن وي. صحیح ده. دې ته موږ comparison compound condition ویلی شو. are evaluated is called compound condition. It is used to execute a statement or a set of statement by testing many conditions. ګوره دا execute کېږي په د یو statement په چک کولو او step by step د یو د statementونو set of statement چک کولو باندې دا څنګه کېږي execute کېږي. یو statement ګوري بل statement ګوري بل statement ګوري بیا execute کېږي. compound condition is executed by logical operators. compound condition چې دی هغه د logical operator په تھرو باندې چک کېږي. ګوره مخکې موږ اپریټر ویلې که نه اپریټر تاسو ته مې ویلې چې سیمبلز دي او دا د څه لپاره استعمالېدل څه لپاره استعمالېدل آفرین سپیشل سیمبولز دي چې د خاص کر یو عملې لپاره استعمالېدل. صحیح ده. په هغه کې موږ اول ویلې چې موږ ویلې چې ارتمیټک اپریټر څه ویلې ارتمیټک اپریټرز. اوس مونږ راځو ویو چې لاجیکل اپریټرز. لاجیکل اپریټرز کې څه سره راځي. ګوره لاجیکل اپریټرز کې مونږ سره اینډ راځي. ګوره دا اینډ دی ښه. بل مونږ سره آر راتلی شي دا څه دی آر دی. صحیح ده. او بل مونږ سره ناټ راتلی شي چې دا خپله څه دی دا د ناټ ساین دی. په اسکیول کې اسکیول سرور کې چې کله بیا مونږ استعمالو نو مونږ بیا هلته اینډ استعمالو آر دا استعمالو دا خپله لیکو او یا دا لیکو. خو دلته چې او یا په ویبي کې مونږ دا لیکو. صحیح ده. خو دلته چې کله مونږ استعمالو نو مونږ په سی پلس پلس کې دلته مونږ دا سیمبل استعمالو دې سیمبل نه استفاده کوو. د معنا د اینډ او د معنا د آر د معنا د ناټ دې ته ویل کېږي لاجیکل اپریټرز. اوس مونږ راځو دا څه کار کوي هر یو خپله بیل بیل ډیفاین کوو. لاجیکل اپریټرز آر یوزډ ټو ایوالویټ کمپاوند کنډیشنز. د په واسطه باندې کمپاوند کنډیشن ایوالویټ کېږي بررسي کېږي. صحیح ده. چک کېږي. ډټ آر 3 logical operators in C++ language. C++ language کې چې د 3 قسمه اپریټر یې موږ. صحیح ده. یو ته ویل کېږي end operator چې end operator یا په دې سیمبولز باندې ښودل کېږي دواړو باندې. صحیح ده. دویم ته ویل کېږي R operator او تړ چې دی موږ سره not operator دی دا exclamation دغه مار. راځو لومړی end operator ته راځو. The symbols used for end operator is هغه symbol چې د end operator لپاره استعمالېږي هغه دا symbol دی. It is used to evaluate two conditions. It produces true result if both conditions are true. دا د دې لپاره استعمالېږي چې د په واسطه باندې موږ دوه کنډیشنې چک کړو. If both conditions are true وکه چې ته دواړه کنډیشنې true شوي نو دا موږ ته true result راکوي. ګوره ته وګورئ ښه. It produce true result if both conditions are true. که چېرته دواړه کنډیشنې true شوي نو دا موږ ته true result راکوي. It produce false result if any one condition is false. که چېرته په دې دواړو کنډیشنو کې یو کنډیشن هم فالس شي نو موږ ته به ریزلټ څه راکوي فالس به راکوي. دا د هغه ټروت ټیبل دی. وګورئ کنډیشن 1 اپریټر کنډیشن 2 result. یعنی مقصد دا دی چې اول به کنډیشن یو استعمالېږي بیا به هغې مابین کې اینډ اپریټر استعمالېږي بیا به کنډیشن 2 استعمالېږي. اول کنډیشن فالس دی غلط دی اینډ اپریټر مې استعمال کړی علامه. دویم کنډیشن هم فالس دی ریزلټ به څه راځي فالس به راځي. دا ذهن کې کښېنوئ په هر ځای کې دا استعمالېږي هر یو لینګویج کې دا استعمالېږي.
فالس اول کنډیشن فالس اینڈ اپریټر دویم کنډیشن ټرو ریزلټ به سره راځي فالس به راځي دریم اول کنډیشن ټرو دویم کنډیشن فالس ریزلټ به سره راځي فالس به راځي یو حالت کې بس صرف چې دواړه کنډیشن ټرو شي دلته به ریزلټ سره راځي ټرو به راځي دا کوم وخت استعمالیږي اینډ اپریټر چې کله موږ سره دواړه خواوې کنډیشن سوي ټرو نو موږ اینډ اپریټر استعمالوو صحیح ده example step by step the form ogore we have two number a is equal to 100 b is equal to 50 gora if a is greater than 10 and b is greater than 10 aya دلته تاسو ګورئ دواړه کنډیشن ټرو دي کنه دي ټرو a هم د لسونه لوی دی او b هم د لسونه لوی دی نو موږ سره ریزلټ به سو راځي سو ګورئ so the whole compound condition is true نو موږ ویل شو چې مکمل whole compound condition چې هغه true دی او دلته وګورئ if a is greater than 50 and b is greater than 50 b خو د 50 نه greater نه ده کنه 50 سره equal ده greater نه دا condition false شو په دې ځای کې یو condition no so the whole compound condition is false ورسېږي کنه ګوره یو کنډیشن ټرو شو نه a greater شو د 50 نه هو a خو سل ده کنه 50 نه لوی ده کنه خو دویم کنډیشن ته وګورئ اخو د 50 سره لوی نه ده 50 سره مساوي ده نو کمپاوند کنډیشن کې موږ سره ریزلټ سره راځي فالس به راځي نو په کمپاوند کنډیشن کې چې کله موږ دا اپریټ استعمالو دا نو دوی کې به دواړه سایډه کنډیشن ټرو وي که یو کنډیشن فالس وي ریزلټ به سره راځي فالس به راځي write a program that input 3 number and display the maximum number by using logical operator اوس دلته ګورئ مونږ یو پروګرام لیکو چې د هغه په واسطه باندې مونږ لاجیکل اپریټر په ذریعه باندې مونږ میکسیمم نمبر فایند کړو ګوره دنه مخکې نه دی دنه مخکې خو مونږ په نورو طریقو باندې هم د میکسیمم نمبر فایند کړو په نیسټ ډیپ باندې په اف باندې که نه اوس مونږ راځو چې آیا په دې لاجیکل اپریټر په اینډ باندې مونږ څنګه کولی شو چې نمبر فایند کړو چې دا لوی دی دا کوچنی دی صحیح ده د دې لپاره مونږ راځو پروګرام کو په سی پلس پلس کې turbo C++ ها نو دلته راځم اول تاسو کله څونه څه په دنه پوي ها ګوره پروګرام داسې دی چې 3 نمبر وي د یوزر نو واخلئ 3 نمبر صحیح شو او دا کې میکسیمم نمبر چک کړئ صحیح شو نو دا مخکې موږ په ډیرو طریقو په نیسټ ډیپ باندې موږ وکړو په اپ باندې موږ وکړو خو دلته موږ څنګه او درته وایي کنډیشن درکې چې په لاجیکل اپریټر باندې تاسو دا وکړئ چې په لاجیکل اپریټر باندې دا څنګه کېږي صحیح ده نو راځو موږ لومړی 3 نمبر موږ ډیکلیئر کوو ډیکلیریشن موږ کوو انټیجر a b c او په رن ټایم کې د یوزر نه ویلیو چتوم زه کوم چې انټر first number for a صحیح شو in line ناخدم بس simple cn a صحیح ده enter second number for b for c صحیح ها پس ګوره دلته ګورئ ها کېدای شي تاسو ته یو ځای کې څوک کوېشن راولي که نه چې cn چې دی هغه د ایکسټرکشن اپریټر سره استعمالیږي دا ټرو دی که فالس ها ټرو دی که نه کېدای شي څوک ته کوېشن راولي چې آیا سی اوټ چې دی هغه د انزرشن اپریټر سره استعمالیږي صحیح شو دا هم ټرو دی که څوک کوېشن راولي سی اوټ د ایکسټرکشن اپریټر سره استعمالیږي دا غلط دا ښه په دې ذهن خلاص کړئ بل cn او سی اوټ چې دي دا په خپله څه شی دی object دی صحیح شو دا په خپله څه دی object دی صحیح ده cn ګوره کیورډ پته کې هغه دی چې هغه بولډ کېږي موږ سره صحیح ده خیر نشته ډبل صحیح شو او دا چې دی موږ سره cn سی اوټ دا موږ سره object دی او object د کوم پرپوز هر یو د خپل پرپوز لپاره استعمالیږي
سی ان کنسول انپوټ لپاره استعمالېږي، سی اوټ د کنسول آوټپوټ لپاره استعمالېږي. کله چې موږ آوټپوټ وغواړو په سکرین ډسپلی کې نو موږ سی اوټ استعمالوو. کله چې موږ وغواړو یوزر نه ویلیو واخلو کیبورډ نه انپوټ سیسټم نو موږ سی ان استعمالوو. صحیح ده. نو اوس کله چې موږ 3 نمبر واخیستې نو اوس موږ راځو چیکینګ کوو. چیکینګ په څه شي باندې کوو؟ اف راځو ورته ویو که نه اف که چېرته A is greater than چې B. صحیح ده که نه؟ and A is greater than C. صحیح شو که نه؟ او بیا باډي مې ورته سټارټ کړه او دلته مې ورته ولیکه چې شی ورته ولیکم سی اوټ. داسې هم کولی شي چې هغه نمبر دلته راولي. نمبر به څنګه راولي؟ A ګورئ او بیا A is greater په دې طریقې باندې. صحیح شو که نه؟ پوهېږي په ده باندې که نه؟ is greater او بیا څه شي ان لاین. ټیک شو. نو دلته به چې کوم نمبر فرض مثال 12 ما ورکړی د A په ځای به هغه 12 ډسپلی کېږي. صحیح شو. is greater. بل موږ سره بل کنډیشن دی ایلز اف کنډیشن دی چې کوو که نه بي به ګورو چې آیا بي خو لوی نه دی A نه and B is greater than C. ټیک شو که نه؟ او دلته راځم ورته کوم سی اوټ ورته یم چې B is greater یا په خپل هغه نمبر ډسپلی کړه. صحیح ده. B is greater. دلته که انلاین اخلي ګوره end of line inline end of line انډل ورته خلک په انډل. ټیک شو. بیا ایلس ورته یم چې که چېرته دا کنډیشن ټرو نه وي نو سی اوټ څه شی به ګریټر وي؟ C is greater. که ته دام چیک کول غواړې نو دام چیک کولی شي. بس همدغه طریقه باندې دام چیک کړه همدې اینډ اپریټر باندې. ایلس کې ورته ولیکه چې انوالډ نمبر یا یو کمپیوټر نه دی. صحیح ده. کیدای شي ټول مساوي یا همداسې نو بیا همداسې طریقه باندې ورته وکړه. ټیک شو. راځو موږ دا ایگزیکیوټ کوو. ها enter first number for A. examples of comma 1. enter second number for B. 2. enter third number for C. no C is greater. صحیح شو. اوس دلته ګوره کله چې ما پروګرام رن ک نو A is greater than B. A ګوري راځي A د B نه لوی دی فالس شو. نو تاسو ته خو ما ویل چې په دې کې یو کنډیشن هم فال شي نو دویم کنډیشن ته راځي. ګوره دویم کې څه کوي؟ B is greater than A. B ګوري B 2 دی یو نه لوی دی. ټرو دی که نه؟ راځي بل کنډیشن ته B is greater than C. 2 د C نه لوی دی غلط فالس. دا کنډیشن هم فالس شو یعنی دا سټیټمنټ هم نه ایگزیکیوټ کېږي. راځي ایلس ته راځي C is greater ځکه دا کنډیشن فالس شو نو دا ایلس کې ما سره کنډیشن کوم یو ټرو شو؟ یو ټرو نه دی. تاسو ما ویل چې دا ټرو ولې دی؟ B د A نه لوی دی بالکل لوی دی. B د C نه لوی دی فالس. نو دغه چې یو کنډیشن فالس شي په اند کې په دې اپریټر کې نو بیا موږ دواړه سره تاسو مخکې ماته شی لګا نو بیا هغې سره څه کېږي؟ فالس کېږي. دا موږ سره څه شو؟ دا موږ سره کمپاوند کنډیشن کې اند اپریټر